السلام علیکم. که د انسانانو د دوو سترګو پر ځای درې سترګې وای، درېیمه سترګه په دغه ځای کې وای، لاسونه مو خورا اوږده وای او پښې مو دومره غټې وای چې په ښکاره کولو یې موږ ته ست عیب درېدی، او سر مو دومره غټ وای چې په شکله یې شرمېدلو، بیا به مو څه کولی؟ نو چې الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړلو او بیا یې په مخلوقاتو کې دا راته وویلې چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، په تحقیق سره انسان خلق سو په ډېر ښایست سره او انسان مو په ښایست سره جوړ کړئ، پیدا مو کوي. بیا ولې په خپله ځواني، په خپل ژوند، په خپل روغ صحت ولې نه یو خوشحاله؟ د ناشکرۍ هغه سرحد ته ولې رسېدلي یو؟ نو پس پر موجوده حالت باندې، پر خپل جوړ باندې دی او په دې ویاړ باندې افتخار وکړه چې انسان او بشر پیدا سوی او په بشر کې د یو داسې عظیم او ستر انسان امتیان یو چې دا دنیا او هغه دنیا د هغه مبارک د روح څخه پیدا ده. راځي په خپل موجوده حالت باندې شکر وباسو او د الله عز وجل څخه راضي اوسېږو.